کابل کې د داعش په برید کې 7 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. سلام، وخت مو په خیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په کابل کې د طالبان د حکومت چارواکو ویلي چې پرون سه شنبه نومبر 9 په سیمهییز وخت شاوخوا 6 بجې د کابل ښار دشتي برچي کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاسټر موټر کې چاودنه شوې. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان خالد زدران په ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دغه چاودنه کې 7 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسیدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. د داعش ډلې د ټلګرام د ټولنیز شبکې له لارې په یوه پیغام کې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. بلخوا د کابل د لویدیځ یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو شبکو لیکلي چې چاودنه د دشتي برچي د مهتاب کلا په سیمه کې د محمد علي جناح روغتون تر څیرمه په یوه کاسټر ډوله موټر کې شوې ده. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په خپل ایکس پاڼه کې د یوه پیغام په خپرولو سره ویلي دي چې د یادې پیښې یو شمېر ټپیان دغه روغتون ته راوړل شوي دي، خو د دغه ټپیانو د کره شمېرې په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه د دې چاودنې نوعیت نه دی په ډاګه شوی، خو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو لیکلي چې دا پیښه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په تیرو وختونو کې د داعش خراسان ډله په شیعه میشتو سیمو کې د شیعهګانو پر مذهبي ځایونو د دغه راز بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د اکتوبر په 26مه د دشتي برچي په پولیس سوخته سیمه کې په یوه ورزشي کلب کې د چاودنې له امله 4 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شول. د دغه چاودنې پړه بیا وروسته داعش ډلې پر غاړه واخیستله. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.